بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت جنید بغدادي رحمه الله سره یو مرید زندگی تیر کړه چې کله 10 کاله زندگی ور سره تیر کړه د 10 کاله بعد ورته حضرت زما عمر دی رضای کې ما ته اجازه راک. حضرت جنید بغدادي رحمه الله ورته عمر دی څنګه سایس ورته حضرت ډېر د لری وطنو سره لم او د ډېر ستړو سره لم او ستا پر نامه باندې رالم او 10 کاله مې په دې انتظار در سره تیر کولو چې زه به د ده یو کرامت ووینم یو کشف به ځینې ووینم یو د ولایت نښانه به ځینې ووینم لیکن 10 کاله مې در سره تیر کړو نه مې کرامت ولیدی نه مې ولایت ولیدی نه مې یو کشف ولیدی نو ځکه زما زندگی ضایع سوه نورو ما ته اجازت راکړه. حضرت جنید بغدادي رحمه الله هغه سړي ته وایي بچې دا 10 کاله دې زما زندگی څنګه ولیدله او ورته حضرت چې څنګه وله هغسې مې ولیدله ورته په 10 کاله کې بچې زما د زندگی کې یو کنج دې داسې پیدا کړی چې زما په زندگی کې د سنتو مخالفت هغه ورته وایي نه ورته بچې د دې څه لوی کرامت د مځکې پر مخ باندې بل نشي کېدی چې 10 کاله زندگی زما د پیغمبر پر سنت تیره سوه او په 10 کاله زندگی کې زما سره د پیغمبر د سنتو مخالفت تا نه ولیدی بچې د مځکې پر مخ در دې نه لوی کرامت کېدی سي نه در دې لوی ولایت کېدی سي نه در دې لوی کشف کېدی سي او نه در دې د خدای و دربار ته قرب کېدی سي نور ستا مرضا ده بس زه پر دې باندې د الله حمد وایم. حضرت بایزید بستامي رحمه الله لیکلی دي چې ما 20 کاله مکمله د نفس مجاهده وکړه لیکن د نفس اصلاح چې ما په سنت طریقه کې څومره ولیدله په دې 20 کال په یو سنت طریقه کې چې ما د خپل نفس اصلاح څومره ولیدله دې 20 کاله مجاهده کې مې د خپل نفس ته دومره اصلاح نه کول نو ځکه د دې امت دپاره بهترینه طریقه سنت دی ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی فرمان را نقل کی ما اوس ورته ویل چې پیغمبر علیه السلام ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که تاسو د الله تعالی محبت غواړئ د پیغمبر اطاعت یې ذریعه ده نو بیا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی بیا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زندگی اطاعت کې د هغې څه وروسته به الله تعالی خپل محبت درکوي الله تعالی به دې ځان ته وصل کوي دا نه معنا چې دا د پیغمبر کوچنی سنت دی دا لوی سنت دی په دې به عمل کوم په دې به نه کوم زه دې ملګرو ته وایم چې بس صرف چې سړی مسجد ته راننوځي بس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه مسجد ته راننوتل دا و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په راسته پښه باندې راننوت اوس که ستا په دماغ کې کوچنی عمل درځي او که لوی عمل درځي پر دې باندې د الله تعالی د محبوبیت او د الله تعالی د محبت نشانه او علامه ده چې انسان ته الله تعالی په دغه سنت عمل ورکړي لا انسان د الله تعالی محبوب جوړېدی شي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه مبارکه دا و چې کله به د مسجد څه واتی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چپه پښه ایستله لیکن چونکې د مسجد څخه د باندې برته انسان ته چمپلان پراته دي او هلته بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه دا ده چې برته به پښه به بیا برته په راسته چمبل نه باسې مخکې راسته پښه به په چوټه باندې ایږدي نو زموږ اکابرو به دا کول د دې دواړو سنتو جمع کېدل به سړی څنګه کوي چې هم د مسجد څخه په چپه پښه باندې ووځي او هلته چپلکه برته راسته پښه په ټکي نو هغې به اول چپه پښه ایستله هغه به یې پر چپلکه سربیره کښېښو دویم به یې راسته پښه وایستله هغه به یې په چوټه کې دننه کښېښوله د هغې څه وروسته به یې بیا چپه پښه په چوټه کې واچوله نو بیا به په هغه سنت باندې هم عمل رالی چې سړی د مسجد څخه په چپه پښه وځي او په هغه سنت باندې به هم عمل رالی چې سړی هغې په چمپلانو کې اولنۍ راسته پښه نه باسي. مسجد خو ډېر مکرم و محترم ځای دی چې سړی بیت الخلا ته ورځي د بولو ځای ته ورځي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه دا وله چې هغې به اول چپه پښه دننه کوله اوس د بولو ځای ته چپه پښه باندې ورننوتل په دې نیت باندې چې دا زما د محبوب صلی الله علیه وسلم طریقه ده زه په دې وجه په دې عمل کوم که څه هغه ځای ګنده دی هغه ځای خراب دی هغه ځای د نجاستو د خرافاتو ځای دی لیکن د هغې باوجود پر دغه ځای باندې په دغه عمل الله تعالی انسان ته انسان خپل محبت ورکړي الله تعالی د ځان محبوب جوړوي. حضرت مولانا یحیی رحمت الله علیه خو دا لیکلي دي تر دې حده پورې چې سړی کله د بولو پر ځای باندې کښېني او د بولو په ناسته کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله طریقه ده چې لاس مبارک به چپه لاس دلته ایښوی او د بدن ډېر زور به پر چپه پښه باندې کوی نو که یو سړی په بیت الخلا کې د بولو پر ځای باندې د پیغمبر علیه السلام پر سنت کښېني طریقه باندې کښېني
نو بیا چې الله تعالی ودته پر دغه ناس ته څومره اجر ورکوي که یو سړی ټوله شپه پر عباداتو باندې ولاړ الله تعالی پر هغه عبادت دومره ثواب ورکوي. صرف ننوتل بیت الخلا ته دي د خپل ضرورت لپاره چې د نجاست ځای دی، او کښېنستل د خپل فراغت لپاره دی چې سړی د ځبولو څخه ځان فارغه کړي. صرف په دې وخت کې لاپروايي نه کول په دې نیت باندې چې زما د پیغمبر طریقه دا وه چې په چپه پښه باندې ورننوځم او په دې شکل باندې کښېنم چې پر دې باندې الله تعالی انسان ته څومره اجر ورکوي، ځکه د الله محبوبه طریقه ده، د الله د پیغمبر طریقه ده، د الله رستولې طریقه ده. پر دې باندې چې الله تعالی څومره ثواب انسان ته ورکوي. حضرت مولانا یحیی رحمت الله علیه لیکلي دي چې الله تعالی ډیر عبادات چې سړی د خپل مزاج مطابق کوي، د شپو پر ټوله شپه عبادت باندې الله تعالی دومره اجر سړي ته نه ورکوي لکه پر دې عمل. نو زموږ امت کې د دې سنت طریقې دومره اعتبار په دې نیت باندې نه کتل دا اعمال دي، دا ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې دي، دې کې لاپروايي نه کول، دې کې لاوبالي نه کول. قسم بیت الخلا ته سړی په هر شکل ورننوتی شي، د انسانیت په طریقه ورننوتی شي، د حیوانیت په طریقه ورننوتی شي، په هر شکل باندې بیت الخلا ته د بولو ځای دی ورننوتی شي. لیکن د یو مسلمان شان، د یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتیت چې زه د هغې امتي یم، زما د هغې سره محبت دی، زه د قیامت په میدان کې د هغې د لواء الحمد تمه لرم، او زه د قیامت په میدان کې د هغې در بیرغ لاندې راپورته کېدل غواړم. نو هغه سړی دې ته مجبوره کوي چې بیا سړی لاوبالي نه وکړي، چې سنت طریقه باندې ورننوځه او پر سنت طریقه باندې کښېنه، پر سنت طریقه برقرار اوسه، چې پر دې باندې الله تعالی تا ته څومره اجر درکوي. نورو قومونو ته، نورو انسانانو ته پر ډېرو غټو عباداتو دومره اجر نشته، ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده.